دا به نواب صاحب کوله، دا به زیارتوال کوله، زه به یې وکړم. ملګرو ته سم هدایت وکړئ. هر څوک چې هر څه ښکنځل کوي جواب ورکړو. هر څوک چې هر څه وایي خالي یې نوش کوه چې فلاني دا وویل، د فلاني ورور دی، د فلاني وراره دی، د فلاني زوی دی. پښتو وطن دی، بیا به روزه ور وټکو چې بابا دا ولې نه پوه کوې، دا زوی دې ولې نه پوه کوې، دا وراره دې ولې نه پوه کوې. چې څوک یې په پښه ورختلی دی، چا ښکنځل ورته کړي دي، چا بد ورسره کړي دي، یو انډیوال فلانی ورسره کړی دی. دا سم ملګري په دې وخت نه ضایع کوو. لګیا دي خلک. جمهوریت دی، ته چې هر څه وایې کوه یې. ما ته به هم دومره راکوې چې زه هر څه وایم هغه ووایم، لیکن په یو چوکاټ کې سپیکې نه کوم، دغه نه کوم. خبره د دغه ده، یوسف خان هم راغلی و، ملګري ورسره و، مجلس یې راسره وکړي. داسې به وشي، داسې به وشي. ما ورته ورور تریخ شمېږئ مه. موږ دا وایو، بل څوک بل څه وایي. پیمانه یې ولس دی. که ولس د ما او د عتیق لالا سره ملا وتړله، که ولس د ما او د ده سره ملا وتړله، د ده سره یې وتړله، ما او د نواب صاحب سره ملا وتړله، ته یې به ګزاره وکړې. او که ولس په تی پسې سو، موږ به معافي واخلو. چېرې زنده‌باد. اوس به نه ځلکه شو، اوس په دغه ځله وهلي دي، په وږو مې ځلولي دي. تر دا چارسوبه سره تر دې چوک په سره جلا کړو، بیا به پر مخ خپل دغه کوو.